پمون باندې چې معمولی سخت راشي نو بیا استقامت نه بس بیا نظریم پریخي عقیدم پریدو ایمانم پریدو بیا هر سره نه لاړ شي ټینګ به ودرېږي ټینګ په یو ځای باندې مضبوط. سری سقطي رحمت الله علیه د ونې د لاندې اوده یو ورځ ونې ورته آواز وکړ کن مثلي زما په شانتې شه زما په شانتې شه. سری سقطي رحمت الله علیه ونې ته وایي کیف اکون مثلک زه به ستا په شانتې څنګه شم څه معنی چې زه ستا په شانتې شم ونه ورته وایي زما په شانتې شه. سری سقطي رحمت الله علیه ورته وایي څنګه ستا په شانتې شم وی خلق ما ولی پکانو او ارمی بالاسمار او ویزی پا میوو ولم خلق ما پکانی او ولی نزو ولم میوو ورکم نوی زما پشان شا خلق بدی پکانو ولی او تا میوی ورکم. سری سقطي رحمت الله علیه خودی رو خیار سڑیو اگه ونی توی چه پتا کی دوم رخ صفت تے چه خلق دی پکانو ولی نو تا میوی ورکم نو تا بیا اللہ دا اور خوراک ولی گرزولی تو عمر لسوزی پا اور کی نو تبیا اللہ دا اور غذا ولی گرزولی چی تاکی دم رخ صفت دی عمر لتا خلق سیزی پا اور کی اور در باندی گرمی نو تبیا اللہ دا اور غذا ولی گرزولی نو دا ونورتوی و یاو دقا یو صفت را پکم دے خو یو خامی را پکم دا کنا دا اگه دا وجن اللہ دا اور غذا گرزولی وی سخامی دا دا پکی وی نقصان را پکې دا دی چې په ځای مستقل نه ودرېږم بس که هوا داسې راځي جو دی پله ځمه که هوا داسې راځي جو داسې ورسره ځمه وی مستقل مزاجي را پکې نشته دی بس هوا داسې جو ونه ورسره داسې روانه یو چې داسې دی جو داسې دی چې داسې جو داسې او غر چې دی دا په ځای ولاړي که هوا په هر طرف باندې ځي نو صفت د استقلال دا ډېر ښه صفت دی چې سړی په ځای باندې مستقل قایم او دایم پاتې شي دا د مضبوط ایمان نښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار تیر شو بلال رضی الله تعالی عنہ خپل مالک پہ ظلمونه کوي ظلمونه پہ شروع دي سخت تکلیف کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی تکلیف پا حالت کے وی احدن 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 یک یو دے یک یو دے یک یو دے دا اللہ ذات استقامت دیتا ہوئی. امالک ورل سزا ورکی وی اترک اسم احد پریدوا دا نم دا احد نم پریدوا خلاص پشے دا احد نم پریدوا. بلال حبشی وائی احد 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 امام الانبیاء پی تیر شو چه ویلی دن دیر خپش آوازی ورطاو کو بے بلالا احد ینجی کا دغا احد بدر لیورز نجات در کی دا کم احد تا چه ناری وخی دا احد بدی یورز خلاصی دق احد تا ناری وخا دیتا مستقل مزاجی ہوئی دیتا استقلال ہوئی اغوی اترک اسم احد او دیوی احدن 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 یک یو یک یو یک یو دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ نو دیر خپاو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ولی خپائے وی بلال میں دیر تکلیف کی اولیدن بلال میں تکلیف کی اولیدن. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے او داغا مالک تیوے دے پسو دے وے دے پا دمروے ہوں دے پیسے والا رازا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتوئی ویتا خوزو آغستما دکا خپل خدمت لدے آغستے مخوجوس پستا خدمت کو منو او کنا خپل خدمت لدے نئی ما آغستے نچی دا چا پا وینا دے آغستے ما نور آغتا پریدا دا چا پا وینا چی دے آغستے ما آغتا پریدا چی دا دوارو جہانو سردار دے پریمی دا چی دا باقی دوند امام الانبیاء سر تیر کما دا می ارمان دے بس چی دا چا پا وینا دے آغستے آغتا دے پریدا چی دا باقی جوانٹون دا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تیر کما. اول بخلق وے دا حبش غلام دے
بیا به وی مؤذن د رسول الله دی. اول به خلق وی د حبش غلام دی، بیا به وی مؤذن د رسول الله دی. دې ته استقامت وی. څومره لوی لوی امتحانونه پرال الخبر زیدلی نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به د نبی علیہ السلام نه سبق وی صفه مدرسه و مسجد نبوی کی وی وږي شو مکنا لوګي دومره خراب کړم چې بیهوش شو پروت مدیس چا بدیس الله تراک لوي په د میرګو غوټه د میرګو غوټه نو خو لوګي بدحاله دې ته استقامت وای. لوګه پیراغلی او تند پیراغلی دا خوټین قائم مستقیم په دین باندې ولاړ. دیتا استقامت وی چې په عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پسې باغیان راوړې دل شهید کوي نو اول تینا لاس کټ ډېر افسوس راغی ډېر ارمان راغی پلاس پسې نه مخپا شهادت به میلاویږي خویدا اغه لاس ته چې په دې باندې به ما وحی لیکله په دې ما وحی لیکلی په دې ما قرآن لیکلی دی په دې ما قرآن لیکلی لاس ته نه کټ کی پزای مستقیم ولاړ دی نخ گزار او خود شهادت جامع اس خو پزای باندې مستقیم قائم دیتا استقامت وای. دا د مضبوط ایمان نخ ده چې سړی پزای باندې مضبوط ولاړ وي امتحانات راځي او داغي د هغې مقابله کوي او پزای مستقیم ولاړ وي. دا ډېر لوی صفت دی استقامت. الله دې زمونږ د ټولو په دین باندې استقامت نصیب کیو په ایمان دے اللہ زمون استقامت نصیب. والارض مددناها زمکا غوڑولی دا منگا والقینا فیها رواسی اے خودی دی منگا پیها پاغی کے رواسی غٹ غرونا وانبتنا فیها من کل شیئن زرغن کڑی دی منگ پدی کی من کل شیئن موزون دا ہر شیزنا پا اندازہ باندے. مطلب دا چې د هر سیز د پاره الله تبارک و تعالی یو اندازه مقرر کړي. هر سیز الله د ضرورت مطابق پیدا کړي دي او د ځمکې ښایست پکیم کتلی د بازو بوټو ونې دنګې او د بازو چیت بعضې قیمتي او بعضې بې قیمته بعضې شنه او بعضې سره هر شیز الله په اندازې سره پیدا کړي. وجعلنا لکم فیها معایش ګرځولی دی موږ ستاسو د پاره په دې ځمکه کې معایش اسباب د ژوند د تیرولو د ژوند د تیرولو ضرورت دي پکې ومن لستم له برازقین او داسې مخلوق چې نه تاسو هغې ته رزق ورکوونکي. الله وایي داسې مخلوق مې پکې پیدا کړی دی چې تاسو هغې ته رزق ورکوونکي نه یې هغې له زه صرف رزق ورکوم.